او قران کریم کې ډیر آیاتونو سره د دې خبرې بیا ټکراو راځي لکه ابل ورځ موږ درس کې ویلو ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین دوی تدبیر کو د قتل د عیسی علی السلام و مکر الله الله تدبیر کو د بچاو د عیسی علی السلام والله خیر الماکرین الله خو تدبیر کون کې ده نو چې عیسی علی السلام وفات شوه دی او دوی وجلې ده نو بیا د الله ر تدبیر او پیدا څه شو یغه څه پیدا نه معلومیږي بل دا سورۃ النساء یو سلو و 50 نمبر آیت مبارک کې ویا 157 نمبر آیت مبارک کې ویا وقولهم فسبب دوینا دوی انا قتلنا المسیح چمن وجل دے مسیح عیسی ابن مریم صادق بی بی مریم رسول الله چ رسول د الله وما قتلوه ندی وجلو وما صلبوه ندی پسلی کړو ولكن شبه لهم لیکن اشتباه شو دوی لرا او بیا د یوصل و 50 آیت مبارکه اخر کې ویا وما قتلوه یقینا او دوی نو قتل کله اغا په یقین سره چې دا عیسی علیه السلام دی دي اثر بسکه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا دوی نه دی وجلې په یقین سره نو ګور دوی نصوص صریح نصوص هغه پرېږدي او متشابه اغا علی او حال دا چې توفی په لغت د عربی کې ویل کېږي اخذ الشیء وافیا یعنی یو شی پورا اغستل یو شی پورا اغستل یعنی روح سره د بدن نه او د رفعتو پسله کې چې کله لفظو د اله راشي نو حقيقي رفعتو پرتواله هغه مراد ده او کدلتا روح مراد شي چې زو تا وفات کو ما روح دې برخه جوما کدا معنی شي چې زو تا وفات کو ما روح دې برخه جوما نبی پرخ شو په بار د عیسی علی السلام او د نور مؤمنانو کې د نور مؤمنانو د مسلمانانو روحونه برخې دي بیا خو پکې پرخ رانغه یو عالم دی هغه ته مطر الوراکو هغه ویا متوفیک من الدنیا وليس بوفات موت لا یعنی د دنیا نه دی پورا اخلما او د مرګ وفات نه ده دنیا نه دی پورا عالم خو لیکن د مرګ وفات هغه نه دی مراد نو ګور روح سره د بدن ده برا الله خجوله او بعض علما دی آیت کی تعویل کوي تعویل په دې طریقه باندې کوي انی رافعک الی و متوفیک
زه دې وسوچتو ما او بیا دې وفات کوما یعنی قیامت ته نږدې و دې برخیجو او بیا به دې وفات کوما قیامت ته نږدې. او امام قرطبي او ضحاک رحمه الله ویا دا ووی د مطلقی جمع د پاره وی د ترتیب او د پاره نه یا بل دا چې دا توفی کلا په معنا د خوب سره هم راځي. سورۃ انعام 80 نمبر آیت مبارک وګوریا توفی په معنا د خوب سره هم راځي. سورۃ انعام 60 نمبر آیت مبارک کې ویا 80 آیت کې ویا وهو الذي يتوفاكم بالليل او الله غزاد دې چې د کيو تاسو د شپه پشپا کې نو توفی ویل کېږي اخذ روح حالت النوم اغستل د روح په حالت د خوب کې. نو توفی معنا په معنا د خوب سره مرাজি. او بعد علماء وی چې عیسی علیہ السلام او دو الله رب العزت د خوب په حالت کې برخه اوخه جاو. امام قرطبی او بعض علماء وی بل دا وهب بن منبه اگر دا نقل دی چې عیسی علیہ السلام الله د لږ وخت د پاره مړ کو په مقدار د 2 یا 3 غنټو یا 2 غنټو او بیا یې براوخه جاو.